په سوریه کې د تحریر شام او په افغانستان کې اسلامي امارت څه ډول مشترکات لري؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. نورزي لیکلي د اسلامي امارت مشر پټ دی خو د تحریر شام مشر ښکاره دی. د اسلامي امارت مشر انځور او ویډیو ناروا ګڼي خو د تحریر شام مشر خپل د تلویزیون مخ ته راځي. اسلامي امارت ولسواکي کوپر ګڼي خو تحریر شام پر ولسواکي باور لري. اوس په دوی کې کوم یو سم دی؟ اسلامي امارت د ښځو زده کړه بنده کړي خو تحریر شام یې یوه ورځ هم نه بندوي. له هماغه پخواني نصاب سره اسلامي امارت مدرسې جوړوي خو تحریر شام دینی او ټولنیز ښوونځي ګډ جوړوي. له اسلامي امارت څخه ټول افغانان غواړي چې وتښتي خو ټول د تښتې اوزار نه لري. له 40 میلیونه افغانانو څخه له هر کوره یو یا دوه وتلي چې شمیر یې 8 میلیونو ته تر دې دمه رسیدلی. خو په سوریه کې د تحریر شام واکمنېدو ته وګړي له اروپا او ترکیې څخه ور روان دي او اسلامي امارت ته افغانان له ایران او پاکستان څخه چې شپه او ورځ تر لغتو لاندې دي نه ورځي. تحریر شام وایي موږ اسلامي واکمني راولو خو دلته یو نیم د اسلامي واکمنۍ ډیر بد انځور نړۍ ته وړاندې کړی. موخه یې اسلامي امارت و، یعنی تحریر شام د اسلامي امارت اسلام بیخي نه مني خو دوی څومره چکچکې ورته کوي. او د پای خبره دا چې اوس په اسلام کې خو دوه امیر المؤمنین هم نشي کېدلی چې اوس به په دوی کې امیر المؤمنین څوک وي. دوی خو له هیبت الله سره بیعت څه کوي چې آن د اسلامي امارت اسلام نه مني. وایي دوی بد انځور نړۍ ته وړاندې کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.